ژوند یم څنګه پاتې جدای کې د جانان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان او بدن مستا پېش کې سوځیدل پنګار وې بدن مستا پېش کې سوځیدل پنګار وې یا مینا کې دیار د منصور غوندې پدار وې یا مینا کې دیار د منصور غوندې پدار وې یا وې ټوکړي ټوکړي امیر حمزه صاحب پشان یا وې ټوکړي ټوکړي امیر حمزه صاحب پشان نو ژوند یم څنګه پاتې جدای کې د جانان ژوند یم څنګه پاتې جدای کې د جانان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان نو کتاب چې می د عشق ولستلو شم حیران کتاب چې می د عشق ولستلو شم حیران نو سرنا عاشقانو د شندلې په میدان سرنا عاشقانو د شندلې په میدان بس ما د ډیر شرم کړو نظر په خپل گریوان بس ما د ډیر شرم کړو نظر په خپل گریوان نو ژوند یم څنګه پاتې جدای کې د جانان ژوند یم څنګه پاتې جدای کې د جانان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان نو تاریخ کې می قتل چې سوځیدل پنګار دی تاریخ کې می قتل چې سوځیدل پنګار دی او قیدنا چاتر کړي محبت کې د خپل یار دی وقیدنا چاتر کړي محبت کې د خپل یار دی نو واقعي مونږ دروغ جنیو بس هم دغو عاشقان واقعي مونږ دروغ جنیو بس هم دغو عاشقان نو ژوند یم څنګه پاتې جدای کې د جانان ژوند یم څنګه پاتې جدای کې د جانان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان پدې خسترګي کتا ملامت یم قربان ساجد وای واقعي مونږ کمزور یو ناتوان یو ساجد وای واقعي مونږ کمزور یو ناتوان یو خو استاد محبت رسول الله داوداران یو خو استاد محبت رسول الله داوداران یو قبول کړي زمونږ د داوی شاهي خوبان قبول کړي زمونږ د داوی شاهي خوبان ژوند یم څنګه پاتې
جدائی کی د جانانا پدی خسترگی اخکتا ملامتا یم قربان پدی خسترگی اخکتا ملامتا یم قربان او پدی خسترگی اخکتا ملامتا یم قربان